بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو یو عنوان و چې د کاربوهایدریټونو عمومي خواص نظر ګلوکوز ته. تر دې عنوان لاندې مو یو بحث پیل کړی او بالاخره په تیره درسي ویډیوګانو کې مو اپیمیر هم ولوست. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د هغوی له ډلې یوه بله اصطلاح یا هم یو بل خاصیت چې د انومیر په نامه باندې یادیږي پر هغې باندې بحث وکړو. یو څه چې مخکې له دې چې د انومیر موضوع ته داخل شو، موږ دا موضوع لکه په تیره درسي ویډیو کې مو هم وویل چې یوازې په مونوسکرایډونو کې مطالعه کوو، ځکه له همدغې څخه بیا موږ کولی شو په ډایسکرایډونو کې، اولیګوسکرایډونو کې او یا هم په پولیسکرایډونو کې له هغې څخه ګټه واخلو. او په مونوسکرایډونو کې موږ کولی شو په اسانۍ سره هغه مطالعه کړو. دوهمه خبره دا وه چې موږ دا نظر ګلوکوز ته مطالعه کوو او لامل یې دا دی چې زموږ د وضعیت لپاره او یا هم په بیوشیمي کې زموږ لپاره مهم او ارزښتمن هغه مونوسکرایډ د ګلوکوز دی، ځکه چې په انرژي کې مصرف رسیږي، یا په نشایسته کې دی، په سلولوزه کې دی، یا په ګلایکوجن کې دی، یا همدارنګه په نورو میټابولیزمونو کې یا د میټابولیزم په مراحلو کې زموږ لپاره اړین مونوسکرایډ هغه ګلوکوز دی. راځو انومیر ته چې دا هم یو د کاربوهایدریټونو یا ډول د ایزومیر دی او یا هم دا یو بل خاصیت د کاربوهایدریټونو دی چې په کاربوهایدریټونو کې لیدل کېږي. دا چې کاربوهایدریټونه حلقوي جوړښت څنګه ځان ته نیسي، ولې ځان ته حلقوي جوړښت ځان ته نیسي، دا موضوع موږ او تاسې د الفا او بیټا کاربوهایدریټونو په معرفي او د هغې په پېژندنه کې چې کومه ویډیو ده هغې کې مو په مفصل شکل باندې په هغې باندې بحث کړی دی. ولې یو څه چې باید په دې درسي ویډیو کې یادونه وکوم هغه دا دی چې کله کاربوهایدریټونه ځان ته حلقوي جوړښت نیسي، ځینې وخت دا 5 زولي جوړښت وي او ځینې وخت دا 6 زولي جوړښت وي. په 6 زولي جوړښت ته بیا موږ پایرونوز وایو، 5 زولي جوړښت ته موږ فیورانوز وایو. کله چې د دې کاربونونو د اول کاربن او یا هم د 5م کاربن ترمنځ لکه په تیره درسي ویډیو کې مو چې ورباندې بحث وکړل یو ځای کېږي، بالاخره د دې اولي کاربن ځان ته د اسیمیټریک کاربن حالت نیسي او اسیمیټریک کاربن هم په تیره درسي ویډیوګانو کې معرفي کړی دی. دغه لومړی کاربن د مونوسکرایډونو دا د اسیمیټریک کاربن خاصیت ځان ته نیسي یا هم اسیمیټریک کاربن کېږي او د هغې لامل دا دی چې یا له 4 مختلفو ګروپونو سره وصل دی، یا د 4 مختلفو او عناصرو سره او یا هم د 4 مختلفو داسې موادو سره چې د هغوی اټومي وزن توپیر کوي. اسیمیټریک کاربن رامنځته کېږي. د دغه اسیمیټریک کاربن کې که چیرې کاربوهایدریټونه په حلقوي جوړښت کې ګورئ، بیا له سره وایم، که چیرې د کاربوهایدریټونو په حلقوي جوړښتونو کې دا ټول د دې کاربوهایدریټونو حلقوي جوړښت دی، که چیرې د کاربوهایدریټونو په حلقوي جوړښت کې د اسیمیټریک کاربن یا لومړی کاربن هغه کوم ګروپونه چې په دې کاربن سره وصل دي یو له بله سره په موقعیت کې په فضایي جوړښت کې فرق وکړي، دغه کاربوهایدریټونه د انومیر په نامه باندې یادیږي. الفا او بیټا کاربوهایدریټونه د انومیر یو ښه مثال دی چې یو د بل انومیر دی. د اولی کاربن کې چې کوم مرکب یا کوم عناصر یا هم کوم وظیفوي ګروپونه قرار نیسي په حلقوي جوړښتونو د کاربوهایدریټونو کې، د دوی فضایي جوړښت چې کله توپیر وکړي هغه کوم ایزومیر چې رامنځته کېږي دغه ایزومیر د انومیر په نامه باندې یادیږي. موږ په تیره درسي ویډیو کې مو اپیمیر ولوستل چې هلته په 2م 3م یا هم 4م کاربن کې توپیر دی، یوازې د هایدروکسیل ګروپ. دلته په اولی کاربن کې توپیر دی او کولی شي مختلف مواد وي چې هغوی یو له بل سره فرق وکړي. اما چون موږ ورته ایزومیر وایو، یعنې د تعداد د کاربنونو یا هم تعداد د مختلفو عناصرو هغه یو شی دی، ټول جوړښت یو رقم دی، یوازې په فضایي جوړښت کې توپیر رامنځته کېږي. مثلا که چیرې موږ الفا او بیټا ګلوکوز په نظر کې ونیسو،
وینو چې د هایدروکسیل ګروپ په اولی کاربن کې پورته لوري ته دی ته موږ بیټا وایو چې لاندې لوري ته دی د الفا نیسو دا دواړه یو د بل انومیر دي یا هم چې موږ دغه جوړښت په نظر کې ونیسو میثایل بیټا ډي ګلوکوپایرونازایډ دلته هم د میثایل ګروپ دی په یو حلقوي ګلوکوز کې دلته هم یو د میثایل ګروپ دی په حلقوي جوړښت کې ولې دغه د میثایل ګروپ چې په اولی کاربن کې وصل دی دا د الفا کاربوهایډریټ دی دا د بیټا کاربوهایډریټ دی یا دا هم دا مرکب هم د ډي ګلوکوپایرونازایډ په نامه باندې یادیږي دا مرکب هم د ډي ګلوکوپایرونازایډ په نامه باندې یادیږي ولې توپیر د دوی دواړو دا دی چې دلته د کوم ګروپ یا کوم مرکب چې په اولی کاربن سره وصل دی هغه د الفا حالت کې قرار نیسي یا هم که چیرې موږ د فضایي جوړښت له نظره پورته وګورو لاندې لوري ته دی دلته د بیټا حالت کې دی یا پورته لوري ته دی یوازې همدغومره توپیر دی دغه مرکبات یو د بل د انومیر په نامه باندې یادوو بیا هم په لنډیز ډول د دوی معرفي وایم که چیرې په لومړي کاربن کې د کاربوهایدریټونو په حلقوي حالت کې په فضایي جوړښت کې توپیر وي یا هغه مرکبات چې په اولی کاربن کې قرار لري د هغوی فضایي جوړښت یو له بله سره توپیر ولري دا یو د بل انومیرز دي یا الفا او بیټا یې ډېر واضحه مثال دی چې د الفا او بیټا کوم حالت دی دا موږ په تېره درسي ویډیو کې معرفي کړی دی تاسو کولی شئ چې د چینل څخه هغه ویډیوګانې تعقیب کړئ په دغه سلسله کې موږ یوه بله درسي ویډیو لرو او تر هغې وروسته انشاءالله دغه سلسله پای ته رسیږي ډایسکرایډونه وپیلوو او د هغوی په مختلفو خواصو جوړښتونو ګلایکوزیډیکې رابطې باندې په دې موضوعاتو باندې به انشاءالله په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې بحث کوو له توجه مو پاملرنې مو نړۍ مننه کوو که چیرې ستاسو له سره هر رقم ستونزه وي پوښتنه وي کولی شئ چې پوښتنې مو د کمنټ له لارې یا هم زموږ د فیسبوک د صفحې له لارې د مسنجر له لارې البته له موږ سره شریکې کړئ